بسم الله الرحمن الرحیم. په دغه ویډیو کې موږ راځو زموږ ته پیرلن په داخل کې پیسې پرتې وي یا مازګر وي، پیسې په داخل کې راته پرتې وي، هغه غواړي چې موږ یې صرافي یا بانک ته واستو. ځکه عموما په کاروبارونو کې په تجارت کې اکثریت تجاران اکثریت دکانداران دغه ترتیب باندې کار کوي. راځو موږ داخل ګورو. په داخل کې اوسنی د داخل موجود مبلغ $190 دی. افغانۍ به انتخاب کړو. په افغانۍ کې موږ څو لرو؟ اوسنی موجود داخل 1,25,120 افغانۍ دي. کالدارې څو لرو؟ کالدارې مو 0 دي. نو 1,25,000 افغانۍ موږ په داخل کې لرو لا یو څه اضافه. هغه راځو صرافي ته استو سیسو روزنامچې ته راځو او د روزنامچې یا جورنال نوې انټري باندې کلیک کوو او دلته تاریخ انتخاب کوو سیسو د نن تاریخ، جمع کرنسي افغانۍ، بنام کرنسي افغانۍ او جمع کاته د داخل څخه بنام په چاپ سي باسو په احمدي صرافي ته ورلو سیسو او جمع مبلغ څو 1,20,000 افغانۍ به یوسو. هغه نورې به موږ ته په داخل کې پاتې سي سیسو رسیدګي یا داسې به ولیکو تسلیمي مبلغ به یا انتقالی پول نقد از داخل به احمدي صرافي. د داخل څخه احمدي صرافي ته د نقدو پیسو انتقال سیسو روزنامچې ته راځم. د انټري ما کړې ده، اوس ګورل ته راغلی ده. انتقالي پول نقد از داخل به احمدي صرافي صحیح دی. 1,00,000 افغانۍ. اوس که چیرې زه دلته راسم مدیریت کې داخل وګورم په افغانیو کې باید موږ ته مخکې 1,00,000 افغانۍ پرتې وي سیسو. اوسنی موجوده بیلانس موږ ته 5,120 افغانۍ موږ ته راپاتې سولې وه. 1,00,000 افغانۍ موږ جوړلې داخل دغه ته صرافي ته. د بانک د صرافي کاته به پلا وګورو. دلته به موږ احمدي صرافي وګورو په افغانیو کې احمدي صرافي ګوره انتقالي پول نقد از داخل به احمدي صرافي. موږ احمدي صرافي ته د دې 1,00,000 افغانۍ جمع کړلې سیسو. مخکې موږ 4,00,000 دغه 12,500 افغانۍ درلودې، اوس 7,02,500 افغانۍ په صرافي کې لرو صحیح دی. که چیرې موږ د داخل حساب وګورو د داخل څخه دغه پیسې وتلي افغانۍ انتخاب کوم، دلته هم داخل انتخاب کوم او راپور به وګورو. ګوره انتقالي پول از داخل به احمدي صرافي کور ده. د داخل څخه د پیسې بردګي سولې لاړلې. مخکې موږ 1,25,000 افغانۍ درلودې، اوس 5,120 افغانۍ یوازې لرو په داخل کې نقدي. نو دا بانک ته هم په دغه ترتیب باندې استولی سو په روزنامچه کې د صرافي پر ځای باندې بانک انتخاب کوو.